شمع غوندې ویلې شول فت کې دا وطن. د کابل ښار د دارالامان الکترونیکي تذکرو څانګې ته په ورځني ډول 1500 غوښتونکي مراجعه کوي. په دې څانګه کې د روان 1404 کال له پیل تر اوسه نږدې 23,000 هیوادوالو ته د الکترونیکي تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې شوي دي. په 1404 کال کې موږ 1115 الکترونیکي تذکرې نوي توجیه کړي دي. د ویش وروسته خدمات چې کوم دي هغه 1818 تذکرې دي تر دا مهاله پورې موږ توجیه کړي دي. د دارالامان د الکترونیکي تذکرو څانګې د عمومي مدیریت سرپرست زیاتوي چې په دې څانګه کې د نویو الکترونیکي تذکرو پر ویش سربیره د ویش وروسته خدمتونه هم فعال دي. په ورځني ډول باندې دلته زموږ مرکز ته د 400 نه اعلان نیولې تر 500 پورې مراجعین راځي. موږ په یاد مرکز کې 4 نوع خدمات وړاندې کوو. لومړی مثانه، دوهم نوي کول تذکره، درهم زیږون ثبت او څلورم واده ثبت. ښاغلی کموي همدارنګه له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د الکترونیکي تذکرو د ترلاسه کولو اړوند د فورمو د ډکولو پر مهال دی له پوره دقت څخه کار واخلي ترڅو په راتلونکي کې د هویتي سندونو او تابعیت تذکرو له اړوندو ستونزو سره مخامخ نشي. دې څانګې ته راغلي مراجعین د کارکوونکو له چلن او کاري بهیر څخه خوښ دي او د الکترونیکي تذکرې ترلاسه کول اړین ګڼي. دا خو ډېرې ګټې لري، لکه اوس په سیم کارډونه چې موږ راباسو، سیم کارډونه هم په الکترونیکي تذکرې ورکوي، پاسپورټ لپاره، نورې دولتي داسې دندو لپاره هم کارول کېږي. نورو هیوادوالو ته خو دا پیغام لرو چې را دې شي دلته الکترونیکي تذکره دې واخلي. د یادولو وړ ده چې د الکترونیکي تذکرو څانګو او ولایتي ریاستونو ته د تابعیت تذکرو د ځینو اصلاحي خدمتونو د صلاحیتونو په تفویض او د میوند بانک څانګو په رامنځته کېدو هیوادوالو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. ځان ستړی ستومن کړه په خدمت کې دا